السلام علیکم ملګرو د اوښ کومه خپه چې ده نو هغه چې هغه کومه وډیره پرې کړو نو اوس په هغه د انډیان راځي ارټیفیشل خپه به راځي خپه به جوړوي په یو کمپنۍ کې او هغه به راځي ملګرو نو ویډیو راسره مکمل وګورئ ځان پرې پوه کړئ ملګرو تاسو ته پته ده چې دا اوښ چې و نو د 8 نه د 9 میاشتو و خلکو ویل چې دا کومه اوښ چې دی دا وړوکی بچی دی دوی ویل چې دا د اوس د قربانۍ هم دی ملګرو دی وایي را پاکستان نه دا راغلی دی که نه دا پیغام راغلی دی چې هغوی انډیا ته رینګ کړی دی چې دی د اوښ دپاره یو ارټیفیشل خپه جوړه کړه او دا کم کسه چې جوړوي رویندرا بای چې دی نو هغه به دغه خپه جوړوي او دغه خپه به چې وي نو هغه به دوبۍ ته رسي او دوبۍ نه بیا پاکستان ته راځي ځکه چې هغه ته پته ولګېده چې یو داسې اوښ دی او دا په سوشل میډیا باندې ډېر زیاته وایرل شو نو هغه ویل چې زه به ورله خپه جوړه کړم او د پاکستان نه ورته رینګ وشو نو ځکه چې په پاکستان کې خو داسې سهولیت کله دا وډیرا ولګېده او د دې اوښ نه دا خپه وواله که نه دا کومه د اوښ دا مالک چې ولګېدو او اوښ دا خپه یې نه دا یې ویوړه سانګړ پریس کلب ته یې ویوړه هلته احتجاج وکړو ملګرو نو هلته پولیس راغلل یو کس نیم یې ګرفتار کړو خو هغه نه و هغه کسان بیا چې په سوشل میډیا باندې دا خبره وایرل کېده نو پولیس ولګېدل او 15 کسان یې نور هم څه کړو ګرفتار کړل کله په سوشل میډیا او دا خبره ډېره زیاته وایرل شوه نو دا وډیرا ولګېدو او د دې اوښ د مالک نه معافي وغوښته او روپۍ یې ورله ورکړې چې ما معاف کړه ملګرو او بل دا چې په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوه چې وایي کله دا اوښ نه معاف کړی که نه نو دا څه کېږي نه معاف کېږي او دې ته به سزا میلاویږي ځکه چې حکومت په ایکشن کې راغلی دی او سوشل میډیا طاقت تاسو ته پته ده سوشل میډیا چې کوم ځای کې اواز چوت کړی دی نو هغسې بیا شوی دی ملګرو نو دومره ظلم نه وي پکار تاسو ته پته ده صالح علیه السلام چې و که نه د هغه قوم و هغه 4 کسانو څه یو اوښ څه وهلی و هغه سره ظلم کړی و هغه پته نه په ټول قوم باندې څه بیا زوی دغه قهر راغی د الله عذاب پرې راغی ټول قوم غرق شو نو دا ویډیو اوس شیر کړئ انشاءالله ارټیفیشل خپه به ورله راځي د انډیا نه رویندرا بای چې دی نو هغه به ورله خپه جوړوي او د پاکستان ته به بیا راځي